روان یو له خیره سره بولدک ولسوالۍ ته سفر لرو. تقریبا تازه لمر راختلی دی. نو چای به هم څښو چې سر مو درد نه شي. په 450 افغانۍ دی لیټر. لمر ډېر پازاب کړی یم، مخامخ دی راته. ته نو بس دغه کوچني کوچني کوکي دي. ځینې خلک سهار مال پاپړ خوري. پر دې لویه لاره باندې بس دغه بسکوټ پیدا کېږي، بل داسې خاص شی نه پیدا کېږي. او یو روش مې بازار یې دې خواته دی د بولدک. نه منډۍ ورته وایي یا د کاټ موټرانو منډۍ. چې ورته وګورې یا ډېر موټران ولاړ دي دلته. دا موټران یې دا کاټ نه دا اوس تر کار لاندې دی وینې. دا دې په څو بیه کړی دی الله استاذ؟ سلامونه، ستړي مه سئ، وخت مو په خیر او سهار مو په خیر. سهار وختي دی، د کندهار او بولدک عمومي سړک دی، د کندهار بین المللي میدان ته نږدې. نو روان یو له خیره سره بولدک ولسوالۍ ته سفر لرو. موږ مشر ورور دی، هغه خیره سره یو موټر رانیسي. نو تقریبا تازه لمر راختلی دی. دا لاره راغله د کندهار له ښار څخه. ټوله شپه باران اورېدلی د هوا یو رقم ښایسته صافه ده، داسې د کابل شو کوي وینې. نو له خیره سره سفر پیلوو. څه رقم موټر رانیسو، څه وخت یې رانیسو، نو دا به د بلاګ په پای کې وګورئ. نو راځئ له خیره سره. نو چای به هم څښو چې سر مو درد نه شي. نو د کندهار هوایي میدان دروازه ده. موټر وینئ څونه بار ده. بالا نور نه پر ځای دی بار. پټرول به واچو. په 450 افغانۍ دی لیټر. دوکان هم بند دی، موږ شی راخیستی. دا څنګه پمپ والا دي چې بند دی؟ لمر دغه دی. بجې سولې 3:30. لمر هم دغه ساحې ته راورسېدی. او دا لاره په عموم کې ډېره کمه ده، ښه سفر پرې کېږي. د لمر منظرې ته وګورئ. دلته مخکې یو هوټل دی، د پهلوان هوټل. روش یې ډېر مشهوره دی. نو تخته پل چې ور واوړې وای، چې په دا سهار وختي کې سړي یو روش ولی وای، زه هم صحیح و. مخامخ راباندې لوړ سو. نو لینز مقاومت نشي کولی د دې لمر په مقابل کې. دا نو داسې ټوټه ده چې مقصد سمدلاسې 4000 موټر یې. دغه دی کندهار ریګ. چې دا بل لاین سړک هم ورسره جوړ شي نو بیا ډېر خوندور کېږي. او دا خو نو لاین نوی لاین دی، نو هغه زوړ لاین خو نو په دې راسته لاس کې دی. نو هغه بیخي خلکو پرېښوی. کنې حق خو داسې دی چې له دې خوا پر هغه لاین ولاړ شي او له هغې خوا پر دې لاین، خو بس خلک نه ځي. نو لمر ډېر پازاب کړی یم، مخامخ دی راته. وغمېدی او تر اوسه پورې مو یو شی خوړلی هم نه دي. ګرځو په یو سټور پسې چې یو شی رانیسو ویې خورو. ځینې ساحې داسې وې چې په دې سړک کې پاته ولې، نو پر هغه باندې فکر کوم اوس کار شروع دی. یو وارې به راتاسو ما ول چې مخامخ لمر راته داسې پازاب کړی ومه چې مه کوه خبرې. دلته نو بس دغه کوچني کوچني کوکي دي. ځینې خلک سهار مال پاپړ خوري یا انرژي څښي.
دا ژړ دي که سپر دي؟ هغه دې اورېدلی دی که یا؟ نه دی اورېدلی. پر دې لویه لاره باندې بس دغه بسکوټ پیدا کېږي، بل داسې خاص شی نه پیدا کېږي، او یو روش. او بل ډاټسنان بیخي ډېر دي پر دې لاره باندې. نو بېرته به سفر ته ادامه ورکړو، ځکه موږ دورې کار لرو، بیا ځنډېږو. بس نو ټول سیسټم دی لمر خراب کوي، ځکه له هغې خوا مخامخ لمر دی. نو زه یم حذف کړی یم، بالاخره د هود غره ته راورسېدو. ډېرې ښایستې ښایستې غونډۍ دي، او د لیم دښتې ټولې شنې سوي دي، ښایسته منظره لري. لمر هم په عذاب کړی یم، نو ته مې دا دغه ورته لګولی دی، بیا هم ګزاره نه ورسره کېږي، ځان مې ځینې پټ کړی دی په دا بغل کې. والا نو د بولدک دوړې شروع شوې، هغې په ډامبر سړک دوړې دورې دورې ځغلي. نو د بولدک خلک د خوا نه به دې دوړې، د دې یم وچه میوه ده، یم لنده میوه ده. دا جاپاني موټرانو دا شیان په ویش کې نه وای، زه هم ویش په هېچا نه وای لیدلی. مخامخ ښایسته وریځم ده. نو د دې فکر کوم باران کم سوی دی، که سوی مې نو ډېر خوندور باران. د ویډیو په شروع کې مو ولیدله چې څومره خوندور موسم د میدان هوایي پر سړک باندې. ومولیدی دا موټر چې کراس یې سره واخیستی، خو بچ شوله. الانو د کاروبار وخت دی په بولدک کې، بجې دي 8:06. بس نو د بولدک د خلکو هم سهار په خیر راورسېدو. بل د بولدک د خلکو دا خاصیت دی چې سهار وختي ډېر راوځي، غرمې ته اکثریت کانټینران یې هغه مات شي او کار سره خلاصوي، مال له منډیو راباسي نور ځایونه. دوی خو بیا د غوښو هم ډېر شوقیان دي، د دې پسونه هم ډېر دي په بولدک کې. بس نو د بولدک ولسوالۍ چوک ته تقریبا نږدې یو، د هغه یې چوک دی، د هغه دی چوک. د کندهار اډه دې خواته ده، دې ساحه کې، او عمومي بازار یې دې خواته دی د بولدک. د دې د سودایو مودایو پر دې خوا کوي. ډېر بیروبار بازار یې دی. د یوې نه ځان رسوي مازې ویشت. وایي جومات جوړېږي. دې هوا ډېره په نظر کې نیولې ده چې هوا ککړه نه شي. بیا له هغه دونه ګرز دی، دونه دود شي پسې کوي. دا ټایرونه سواجي دی اکثریت، نه دی په دا زاړه ټایرونه دا شیان یې هغه دغسې دغه کوي. شورمان شروع شوله، وینې زاهد چاپخانه یاهی افغان مارکیټ، دغه دی قوا ده، وینې بیخي په کاغذانو کې ده. موږ هم قوا ته اراده ده نو څراغ مې پسې کړی وه چې عجیبه څو یې ورکوی. بس دا رانیولې ده، بس کور ته یې بوولې ده، اوس بېرته سهار ده راوستله. هغه دي په کاغذانو کې موټران. بس د افغانستان د خلکو چې دا شی په پلاستیک کې دی ډېر خوښ وی، دا نوی جدید دی. او دا ده د کاټ موټرانو منډۍ. الحمدلله نو راورسېدلو. د هغه چې ده مدینه منډۍ ورته وایي، یا د کاټ موټرانو منډۍ.
چې ورته وګورئ ډېر موټران ولاړ دي دلته. دا موټران دا کاټ نه دا اوس تر کار لاندې دی وینې، ځینې بیا دغسې نو دا ځای چې دی دا زموږ د یو یار دی، دا هغه دی مطیع الله استاذ راغی. دا ویټس در باندې ووینم دا د زموږ یار مطیع الله استاذ دی ځای دی. نو دا د موټران دي ټوله دغه څنګه دی ویټس کاټ دی کاټ، خو نو دا د کاټو منډۍ د پروا نه لري. دلته روغ موټر بیا بادېږي. ښایسته ښه شین رنګ دی. دا دې په څو بیه کړی دی مطیع الله استاذ؟ په 2,10,000 افغانۍ دی. څو ماډل دی؟ 12 دی که څو دی؟ 15 دی. 2,10,000 افغانۍ 15 ماډل دی. داسې ورته وګورئ چې شي دی، ښایسته شیپې دی والا. دا نو اوس دی داسې دی چې باران پر سوی دی، بیا د ورځې بیا ښه ښایسته صافه کې بیا ښه ایسي. او ټوله کاټ موټران دي، اکثریت نه نوي فیصده، نو 1.5 کروغ پکښې ولاړ دي. نو موږ هم راورسېدلو. نو دا چې موږ کم موټر رانیسو چیرې یې رانیسو، نو دا به بهتره زه همدا یي چې په بل ویډیو کې در باندې ووینم، ځکه دا ویډیو به بیخي ډېره شي. نو د راتلونکي ولاګ لپاره په تمه اوسئ. تر بیا ښه وخت، د الله په امان.